لاسونه داسې ځوړن نیولی وی نو کتونکي به وی چې نه نه هیر خو تې نه دي. څه دلیل دی چې هیر نه دي؟ لاسونه یې ځوړن دي. بیا خو پکې د دې ګمان سوچ نه راتو، خو دا سوچ چې د دې راغی ذهن ته چې کیدای شي هیرې ته، دا په دې چې بلکل حق شان ولاړ دی څنګه چې د رکوع نه مخکې ولاړ. تاسو په دې دلیل ورسېدئ که نه؟ نور هم په دې ډېر دلایل دي، خو دا یو مخې ته راغی ځان سره یې ذهن ته ور واچوئ، نوټ یې کوئ چې تاسو ته یاد شي. رکوع نه بعد لاسونه په سینه ایښوده، والله اعلم دا سنت طریقه ده او غوره طریقه ده. ښه د هغې نه بعد حدیث راوړی دی، انس ابن مالک رضی الله عنه روایت دی. دا بعض حدیثونه واضح دی، خبره مخکې شوې ده. ما صلیت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلی الله علیه وسلم. انس ابن مالک وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم پشان مونځ په یو امام پسې هم نه دی کړی. سی چلو د رسول صلی الله علیه وسلم منزل اخف او اتم. مونځ د رسول صلی الله علیه وسلم لنډو او پوره و. خیال کوئ دې دواړو ټکو ته. د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ وي ناشنا و، لنډ پوره. موږ د اولني ټکي ته ډېر خوشحالېږو، خو د دویم ته سوچ نه کوو. او مزه دا وکړي چې تا دا حدیث یاد کړی چې ما صلیت خلف امام قط اخف صلاة. بس ځکه چې کار دغسې پورې کېږي نه. ما داسې مونځ دومره لنډ مونځ په چا پسې نه دی کړی څومره چې رسول الله وسلم پسې. نو دا حدیث خو پوره کړه که نه، مخکې څه دي اتم. ښه د هغوی هغه لنډ ګورې، د رسول الله وسلم لنډ ګورې هغه نه دی کوم چې زموږ د زمانې لنډ دی. مونږ خو لنډ دی 15 منټو کې وتو راوتو ته وایو، د هغوی لنډ د هغه اوږد په مقابله کې دی. زما دا خبره به لږ په توجه سره واورئ. د هغوی لنډ د هغوی د اوږد مونځ په مقابله کې دی. زموږ دا لنډ زموږ د اوږد مونځ په مقابله کې دی. نو داسې نه چې زموږ دا سوچي چې داسې لنډ مونځ لکه دا زموږ د زمانې دا لنډ مونځونه چې دي. نه، و سوچ وکړه رسول صلی الله علیه وسلم چې به اوږد مونځ کو څنګه به و، صحابه کرامو چې به اوږد مونځ کو څنګه به و. د هغه اوږد په مونځ په مقابله کې به هغه لنډ کوو چې کله به امام، خو لنډ سره به یې پوره مونځ کوو. د لنډ دا مطلب نه دی اوس هم لنډ مونځ وکړه، هېڅ خبره نه ده. رکوع برابر، سجده برابر، ارکان برابر، واجبات برابر، هر څه په خپل ځي برابر او لنډ یې وکړه. نشي کېدی لنډ. اوس یو سړی و چې بیا به څنګه لنډي، تا خو قصه بیا اوږده کړه. یو طرف ته وایي چې لنډ یې کوه او بل طرف ته وایي هر څه برابر. نو دا خو لکه اور اوبه چې جمع کوې، نه هېڅ اور اوبه نه دي. څنګه یې لنډ کې؟ سوره فاتحه دي و استفتاح دي و سبحانک اللهم، موږ ته دقه وایي سبحانک اللهم یاده ده. دا زموږ نه نه اوږدېږي دا ځای. ولې نه اوږدېږي؟ ځکه چې بله پکې یاده ده. او دلته نور هم دعاګانې شته موږ ذکر کړي خپل ذکر. سبحانک اللهم ته ووایي، الحمدلله رب العالمین دې ووایي. مونځ لنډې په دې اخرني صورتونو کې پکې یو ووایه. دلته لږ لنډ شو که نه. رکوع له لاړې ښه په ارام الله اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم. 2 سکنډه پې نه لګي یا 3. سمع الله لمن حمیده لنډ نه شو. اوږد به دې ته وایي چې دا ذکر دې پکې ډېر کړی وی، نور اذکار دې پکې ویلی. چې ودرېدي سمع الله لمن حمیده ربنا لك الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فيه، دې پورې یې صرف وایي. پوره ذکر دی پوره نه کو بیا مونځ کې، خو که ته پوره هم کې نو یو 4 سکنډه به زیات ولګي. دلته ډېر مختصر ذکر دی، خپل ذکر بیان شوی. بیا ته لاړې سجدې، سجدې له چې لاړې سبحان رب العلی 3 پیرې ووایي. بیا دې الله اکبر الله اکبر کېناستې، رب اغفر لي، بیا لاړې. دا لنډ مونځ دی که اوږد دی؟ اوږد دی؟ لنډ دی؟ پوره دی. نو جمع کېږي لنډ مونځ او چې پوره یې. ښه د هغې نه بعد حدیث دی، او دا حدیث به دا لږ اوږد دی کوم چې را روان دی. دغې باره کې به خبره چې دی هغه را روان درس ته پرېږدو. روایت ته ابو قلابه رحمه الله دا به روان درس ته پرېږدو. خلاصه دا چې ګوره کوشش دا کوئ چې خپل منځونه هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د مانځه په طریقه کوئ.
او خپل کورونو کې خپلو مشرانو ته کشرانو ته دا طریقه د مانځه وښایئ. وګوره یو ښکلې طریقه دا د ښکلې طریقه چې ته د بچو په مخ کې دا مونځ وکړې هغو ته وایي چې ویې ګوره. او ما لږ ست مخکې موږ د دې نیکیانو نه ډېر بېزاره یو، دې ځان ته ډېر غټ ښکاري چې ته کله خپل بچي ته مونځ وښیې که نه صحیح هغه تا ته ګوري او دا بچی د 80 کالو شو او دی دا مونځونه کوي